السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. نن به په دې ویډیو کې مونږ د انګریزي د انګلیش ژبې 50 مهم او ډیر زیات استعمالیدونکي الفاظ وایو. که دا الفاظ تاسو زده کئ نو دا ډیر زیات استعمالیږي، نو تاسو ته به په انګلیش ژبې په ویلو او په هغې باندې په پوهېدلو کې ډیره زیاته اسانتیا پیدا شي. نو خپل نننی سبق شروع کوو. اولنی لفظ دی انټرست. انټرست، شوق، دلچسپي. یو کار ستا خوښي، په هغې کې ستا شوق وي، نو دې دپاره انټرست ټکی استعمالیږي. او د انټرست دویمه معنی ده سود. سود ته هم انټرست وایي. انکریز، زیاتېدل. انکریز، زیاتېدل. ډیکریز، کمیدل. ډیکریز، کمیدل. نالج، نالج، علم. نالج، علم. په دې کې به یاد ساتئ، په دې کې د اولنۍ کې او ډي او اخیره کې ای دا درې ټکي په دې کې سایلنټ دي، نو دا نالج ویلی کېږي. لف، خندل. لف، خندل. لا، قانون. لا، قانون. جرنی، سفر. جرنی، سفر. آئل، تیل. آئل، تیل. اوپینین، اوپینین. سوچ، رایه. چاته خپله خبره کول، خپل سوچ بیانول، خپله رایه ورکول، دې دپاره استعمالیږي اوپینین. ارګنایزیشن، تنظیم. ارګنایزیشن، تنظیم. اونر، مالک. اونر، مالک. پین، درد، دړ. درد دپاره استعمالیږي پین. لف، لف. مینه، محبت. لف، مینه. لایټ، رڼا. لایټ، رڼا. میل، خوراک، روټۍ، ډوډۍ. دې دپاره استعمالیږي میل. فلاور، ګل. فلاور، ګل. میټ، غوښه. میټ، غوښه. آی، زه. آی، زه. یو، ته یا تاسو. یو، ته یا تاسو. وی، مونږه. وی، مونږه. نایس، ښه. نایس، ښه. کوېسچن، تپوس. کوېسچن، تپوس. انسر، جواب. انسر، جواب. آلویز، همیشه. آلویز، همیشه. ډیفارچر، ډیفارچر. روانېدل. ډیفارچر، روانېدل. ارایو، ارایو. رسېدل. اریسټ، اریسټ. گرفتاری، نیول. اکثر چې کله پولیس څوک ونیسي نو هغې دپاره اریسټ، گرفتاری دا استعمالیږي نیول. اریسټ. افارټ، جدا، بیل، جدا. دې دپاره استعمالیږي اپارټ. سټسپای، سټسپای. راضي، مطمئن. په یو خبره باندې ته راضي نو د دې دپاره استعمالیږي سټسفای. انشنټ، انشنټ. پخوانی، مخکینی، پخوانی. انشنټ. ماډرن، ماډرن. اوسنی، د اوس وخت. ماډرن، اوسنی. سم ټایم، سم ټایم.
کله ناکله کله ناکله داسې کار کیږي خلک دا ټکی استعمالي sometime perhaps کیدای شي perhaps actually په اصل کې خلک دا ټکی استعمالي په اصل کې داسې کار دی چې زه لاړم غزي ته actually په اصل کې again یو ځل بیا again یو ځل بیا after وروسته پس after پس before مخکې alone یوازې against خلاف age عمر all ټول almost تقریبا already د مخکې نه few یو څو both دواړه together یو ځای but خو what څه night شپه morning سحر دا و د انګریزي د انګلیش ژبې 50 ډیر زیات مهم او ډیر زیات استعمالیدونکي الفاظ د دې نه مخکې هم مونږه د مهمو الفاظو او د هغې د پښتو معنی د دې یوه ویډیو اپلوډ کړې ده د هغې لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي نورې به هم زموږ په چینل کې تاسو ته دا قسمه د انګلیش لینګویج د انګلیش ژبې متعلق د هغې د زده کړې متعلق ویډیوګانې میلاویږي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ نو دا وه نننۍ ویډیو انشاءالله په بله ویډیو کې بیا میلاویږو په لوی الله م سپارم ډیره زیاته مننه